السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی ده چې یو قریب مو وفات شوی دی، یا پلار دی یا زوی دی یا ورور دی یا خاوند دی. نو تصویر مې ساتلی دی، وایي لاندې په صندوق کې پروت دی، کله کله یې راواخلم یو ګورم، دې خو زما غاړې نه بندېږي. محترمه غاړې دې هم په بندېږي، بلکې دا ستا قریب چې مړ دی دا هم په زیرېږي. دوه تاوانه دې وکول، د غاړې بندې سوې، هم د هغه قریب چې په قبر کې پروت دی هغه ته دې ضرر او تاوان ورساوه. ځکه هر هغه بد کار چې انسان کوي په ژوند کې د ده مړي په خوابدي کېږي، په زیرېږي، او هر هغه نیک او ښه کار چې کوي انسان د ده قریبان او مړي په هغه باندې خوشحاله کېږي. نو نن خو موږ داسې سوي یو چې د ځان سره مو هم دښمني ده، د مړو سره مو هم دښمني ده. دوژخ مو په ټیکه اخیستی دی، نو چې کله به مړ سو ور به سو. دغه تصویران یو داسې عامه بدبختي سوه چې عام و خاص ټول په مبتلا دي، او دا ګناه کبیره ده. ګناه کبیره لکه قتل کول، غلا کول، زنا کول، داسې مثال لري. که څوک وایي چې قتل سړی وکړي نو خوا ده مړ کېږي، به غلا وکړي لاس پې پرې کېږي، نو په تصویر کې ولې شی نشته. محترمه بعضې ګناهونه دی چې هغه په دنیا کې سزا لري، لکه قتل و غلا، شراب، زنا. بعضې ګناهونه دی چې په دنیا کې سزا نه لري، خو لیکن په آخرت کې الله عظیمه سزا ورکوي. هغه لکه درواغ ویل، پر چا بهتان تړل، هغه کار په هغه کې نه وي، دا کار په هغه پسې وتړې. مثلا غیبت کول. نو دغه تصویر هم دغه رنګه ګناه ده چې په دنیا کې سزا نشته، لیکن آخرت کې عظیم جرم دی. هغه حدیث کې راځي چې وایي هغه څوک چې عکسونه اخلي یا یې ساتي بې له ضرورته یې، خو ضرورت یې پر پیسو تصویران د سړي په جیب کې یا پر پاسپورټ وي، بې له ضرورته چې دا اوس انسانان په اخته دي، وایي دې ته به الله دومره عذاب ورکړي لکه هغه چا ته چې نبي یې شهید کړی. او دغه رنګه جلال الدین السیوطي رحمت الله علیه په شرح صدور صفحه 263 کې دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. هغه وایي چې اعمال د ژوندو پر مړو باندې عرض کړول کېږي. د دوشنبې په ورځ او د پنجشنبې په ورځ باندې، او پر انبیاو باندې د امتو اعمال، او پر مور و پلار د اولادو د جمعې په ورځ باندې هم عرض کړول کېږي او رسېږي. نو که ښه عملونه په خوشحاله سي، او که بد عملونه کړي وه نو هغه زیرېږي. نو فاتقوا الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم وبېرېږي د الله څخه، تقوا مختاره کوي او مړي مه زیروئ. دغه رنګه بل روایت راځي چې یو صحابي وایي چې هغه نعمان بن بشیر دی، وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي الله الله فی اخوانکم من اهل القبور، الله څخه وبېرېږئ په خپلو ورونو کې چې مړي دي، په اقربانو کې، په ان اعمالکم ستاسو عملونه عرض کړول کېږي پر دوی باندې. بل روایت یې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی، ابن ابي دنیا او اصفهاني په ترغیب کې ذکر کړی دی. وایي تاسې مړي مه شرموئ په خپلو ګناهو سره، ځکه ستاسو پر قریبانو باندې ستاسو عملونه عرض کړول کېږي. شرح صدور د امام جلال الدین السیوطي صفحه 263 باب عرض اعمال الاحیاء علی الاموات پر وضاحت ورکوي. نو محترمه دا یوازې نه چې ته په ګناه اخته سولې، بلکې هغه قریب چې ستا دی هغه دې هم ظاهر کړي. نو تصویران داسې ګناه ده، 24 ګنټې ګناه ده. یو داسې ګناه یي چې سړی یې وکړي، هغه ساعت کوي خوند پر واخلي، هغه ساعت کوي په اخته یي،
مثلا غیبت دی، درواغ دی، زنا ده، فلم ته کتل، هغه سات کوي چې استثوي بیا نو نه یې ګناهګار، ګناه دې وکوله جمع سو. خو دا تصویر چې دا واخیستې چې تر هغه وخته پروت وي، تر هغه وخته ګرځي و راګرځي، ته په مجرم یې. نو د صحابه کرامو په زمانه کې وایي دا پر کوچنیو ګناهو پر صغایرو باندې دوی دومره بیرېدل، دومره یې نه کول لکه اوس چې خلک له مرګه بیریږي، دوی دا کوچني ګناه سم دونه زیات بیرېدل. کبیره ګناه خو هلته لکه چې دوی به کوله. نو موږ خو اوس له هېڅ شي نه بیریږو. حال هغه ځایو کې چې د توبې ځایونه دي، توبه الله قبلي، حرمین، مدینه منوره او مکه مکرمه، او کللي هم د توبې دپاره وي، لیکن مالته هم بیا په جرم په ګناه کې اخته سي. بس یو ناولد باد رالوتی دی، بس سترګې مو پټې دي چې ومو کول هغه مو وکول، خو نه پوهېږو هلته به پوه سو چې قبر ته مو وروړي. دا پرون زما د نوي واده څه شان راوړو، نو پر یو شي تصویر لګېدلی و. ما زه به دا چیرې کړم، هغه شي مې راته ویلي اوس یې مه چله، بیا چې واده وکړې بیا یې چیرې کړه. ما سمه ده، ته وایي چې ته ووځې له کوره، ولا کیله کم چې د سرو زرو یې اوس په دغه یو دغه یې شپالتو شی دی. اوس چې تهجد لمانځه ته راپورته شوم، هغه چې مې راواست، هغه مې هغه دغه مې څه چیرې کوي پسې مه شور اوس مې بیا هغه د خواشي بدي دې وکول. نو موږ د مخلوق په خاطر باندې الله ناراضه کوو، د مخلوق په خاطر خالق خوابدي کوو. نو ډېر خلک داسې دي چې د ماما تصویر یي، د پلانکي تصویر یي، له کوره یې نه لرې کوي، بیا خو پلانکي خوابدي شي. بس موږ الله خوابدي کوو، مخلوق مو خوشحاله کړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.